الحمدلله زه بیبي مونږ خو ډېر زیات خفه کړي یو قسم نه چې ټول خلک خفه شوي دي بالکل وروره بس دې پکې څه دغه فتوې متوې راواغېستې ښه وشو کې د امام نه دوی وایي چې دا درې طلاقه چې دي دا په یو کې حساب پاتې شو یو طلاق وشو او دوه پاتې دي که ته په خدایي کې بل ځل وې نو بیا به دوه شي که بیا چېرته شل کاله بعد هم خدایي کې بل وې نو درې وشي نو فتوه درته زه درڅېړ کوم شي درته ډېر زیات درته مبارکي خیر شي بس وروره ژوند دی بس ژوند کې راځي او ستاسو فارسۍ کې متلف وي تنګ آمد به جنګ آمد او تنګ آمد به جنګ آمد بالکل زه خدای دې خیر حافظه شکر چې وشو الحمدلله ډېره مننه بس زه خوشحالۍ نه خبرې نشم کولی مهرباني مننه السلام علیکم مهرباني السلام علیکم دا غړی اوس مې له نازي اقبال سره خبرې وکړلې په خپل زنګ راوالی و چې هغه کومه ستونزه چې کوم مشکل چې هغه حل شو او درې طلاق نه دي واقع شوي یو طلاق شوی او یو طلاق دی بیرته سره یو ځای شول او نن به له خیر انشاءالله یو ځای په کور کې دي او شپه به انشاءالله له خیره سره یو ځای کوي ټول ته مبارک وي سوال یې ورور کړی دی چې دا درې طلاقه په یو ځي باندې د یو حسابي که درې دا مثلا په ډېرو ځایونو کې بیانه کړې ده او دلته بیا بیانه کړو الجواب بالله التوفیق په دې کې د فقهاو اختلاف دی چې آیا درې واقع کېږي که درې په یو ځای یو واقع کېږي او صحیح خبره دا د دلایلو په رڼا کې چې درې په یو ځای په یو مجلس کې د یو واقع کېږي که دی داسې ووایي چې ته په ما باندې طلاق یې په درې کاڼو او که دی داسې ووایي ته طلاق یې او که دی داسې ووایي چې ته په سل پیرو طلاق یې او که دی ووایي چې د همیشه دپاره طلاق یې او که دی ووایي چې 1,00,000 پیرې طلاق یې دا ټول به څو طلاقونه شمارلی کېږي یو طلاق به شمارلی کېږي او دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د سعودي عرب علما او محققین علما هغه ټول دې له ترجیح ورکوي په دې باندې دلیل دی په صحیح مسلم کې عبدالله بن عباس څخه روایت دی چې کان الطلاق على عهد النبي صلی الله عليه وسلم وابي بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحده د رسول صلی په زمانه کې ابوبکر صدیق په زمانه کې د عمر بن خطاب په خلافت کې 2 کالو پورې د درې طلاق په یو شمارلی کېدو بیا چې کله عمر بن خطاب ولیدو چې د خلکو د طلاق نه ګپ شپ جوړ کړی نو هغه بیا وی درې واقع کېږي او دا د هغه یو سیاسي فیصله وه دا د هغه خپل اجتهاد او بیا دا هم صحیح ثابت دی چې هغه بیا دا ویلي و ارمان چې داسې ما نه وی کړی خو دا په هغه ټیم کې هغه دا فیصله دې دپاره وکړه چې دا خلک د دې طلاق نه منع شي هر سړي به ورته په 3 کاڼو طلاق کړي هغه وایي چې څوک داسې ووایي دا بې طلاقه شو چې دا خلک د دې نه منع شي دغه شان دا یاد ساتئ چې طلاق یو بدعي طلاق ته یو سني بدعي هغه دی چې هغه د شریعت خلاف او سني هغه دی چې هغه د شریعت موافق د شریعت موافق طلاق دا دی چې یو سړی خپلې ښځې له طلاق ورکړي او هغه پاکه یې د حیض نه دویمه دا چې په دغه پاکوالي کې ورسره کوروالی نه یې کړی درېیمه دا چې دا طلاق به یو وي ګوره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي یا ایها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن صحیح طلاق ورکوي چې عدت او د هر څه خو پکې معلوم وي که بل دا الله سبحانه وتعالی څه وایي الطلاق مرتان طلاق چې د هغې نه باید رجوع کېږي دا 2 دي درېیم طلاق چې دی ورکو نو بیا خبره ختمه شوه اوس ګوره شریعت چې دا کوم 3 طلاق یې ښودي دي په دې کې حکمت دا دی که دا سړی پښیمانه شي په دې خپله خبره که دا ښځه په دې خپله خبره باندې اظهار وکړي خاوند نه معافي وغواړي چې زه خطا شویم او دوی واپس بیا ژوند شروع کړي ځکه ورله دا موقع ورکړه او دا ساتئ چې دا عدت چې دا ښځه تېروي 3 حیضه طلاق نه بعد دا به هم د خاوند په کور کې تېروي او په هغې کې هم دا حکمت دی چې دا د خاوند مخې ته راوړي نو که د خاوندو د زړو شي راواپس یې کړي او د دوی صلح راشي په منځ کې نو چې ته ورته وایي چې 3 شو نو هغه موقع میلاو نه شو هغو ته د واپسوي موقع ورته میلاو شو خبره ختمه شو دغه شان حدیث کې د راځي د عبدالله بن عباس نومه روایت دی امام ابو داود راوړی دی چې رکانه دا یو کس او د خپله ښځه طلاقه کړې وه 3 طلاقه په یو مجلس کې نو په هغې باندې به ډېر خفه و په رسول صلم پسې راغی رسول صلم ورته یې دغه یو طلاق شمارلی کېږي او دا ښځه واپس کا
امام ابو داود دا روایت راوړی بیا دا خبره ساتي چې بدعي طلاق ورته موږ وایو چې د شریعت خلاف دی او رسول صلی الله علیه وسلم من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد چا چې نوی کار وکړو دا مردود دی دا طلاق هم مردود دی دا درې نه شمارلی کېږي درې دا یو شمارلی کېږي او په دې خبره کې خیر دی په دې کې فایدې دي اولنۍ دا چې دا طلاق دا چې یو شمارلی کېږي دا د شریعت موافق طلاق دی نو موږ د شریعت خلاف کار خو نشو کول دویمه دا ده چې دا د حلالې دروازه بندول دي او زموږ په ملکونو کې د حلالو دپاره یې سینټرې کولاو کړي ورشه په یو کس پسې ورته وایي ښځه مې طلاقه کړې هغه یو شپې له دې دی بوځي والعیاذ بالله دا خو دلتوب او دوستوب دی او بېغیرتوب دی نو دا ښځه دی بوځي د سره یو شپه تېره کړي دوه درې تېرې کړي بیا راشي وي کار شوی د ښځه بوځه دا هله چې کله دا وایي چې درې شمارله کېږي که درې یو شمارله کېده وی دا قصې نه وی چې پسې ورشي مولوي صاحب پسې مولوي صاحب داسې بار بار قصه ختمه شوه ستاسو هغه وایي مولوي صاحب پوه شوی هم نه وم وایي که پوه شوی که نه خبره ختمه شوه ډېرې خبرې هغه وایي هغه خبره ختمه ده هکه چېرته نیک عمله سړی دی ستا په نظر کې وي هغه لی بوز داسې د بېغیرتوب د لارې ښیي حالانکې رسول صلی څه وایي څوک چې حلاله کوي او د چا دپاره چې کوي دا دواړه لعنتیان دي په دواړو باندې لعنت درېیمه فایده پکې دا ده چې د دې که موږ دا فتوا ورکړو چې درې یو حسابېږي نو د دې سره به د دې خاندانونو حفاظت وشي دا بچي به نه ضایع کېږي خاندان به زر نه ختمېږي ښځه خاوند وران شو به یو خبره باندې سړي ورته ته په درې کاڼو طلاق او قصه دې ولا په یو ځي ختمه کړه بچي ضایع شو هغوی به خپله خفه دي خاندان ټول تس نه شو ستا د دې فتوې د لاسه او بیا به الټه بل حرام کار کوي چې ځي به پردی سړی به ګوري د هغه سره به شپه تېروي بیا به دته راواپس کېږي نو صحیح خبره دا ده چې په یو مجلس کې درې طلاقه دا څو شمارلی کېږي دا یو شمارلی کېږي والله اعلم